بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټایم زه فیاض خان د سوات پوینټ د طرف نه تاسو ته مخاطب یم. دا ټایم موږ نیغ په نیغه د مسکان یو ډېر ښه سینګره ده. زما خیال چې د نوم محتاج هم نه ده، هر سړی پېژني. والیه مې کړي دي، ګانې ډېرې زیاتې کړي، په ټي وي باندې هم راغلي وه. نو دا ټایم د هغې په کور کې موږ ناست یو. هغې ته ما یو ریکویسټ وکړو، د هغې زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ما یې زمونږ کم ویورس چې دي، کم ناظرین چې دي، هغوی ته یو ښکلی غوندې غزل یا ښکلې غوندې ګانه ووایه. نو د مسکان ډېره شکریه ادا کوم. هغه به یو ښکلی غوندې غزل زمونږ د ویورس ته وایي. نو د مسکان نه یې تپوس کوم چې خپل مینهوالو ته یو ښکلی غوندې میسج ورکړي او غزل یا ګانه وایي چې د هغه کم ګانه وایي. اول خو زه دا ویل غواړم چې السلام علیکم، څنګه یې ښه او مینهوالو امید لرم چې ټول به ښه. زه خپل مینهوالو ته د زړه د کومې نه ښکلی غزل خپل د خوښي ویم. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. اوس په مسکان تاسو ته یو ښکلی غوندې غزل دا دې څه وکړل زما لیونۍ مینې چې دې پرېښودم تنها په نیمه لار کې. ټول وختونه مې تېرېږي اوس لایقه ستا په تمه د راتلو په انتظار کې. دا چې دومره عزت کوې ما له ځانه بېلوې، لږ د زړه نه تپوس وکړه ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې. تنهایي چې دې په فکر مازدیګر چې راخور شي، هر سکون به درنه لاړ شي، هر ګمان به در سره شي. تنهایي چې دې په فکر مازدیګر چې راخور شي، هر سکون به درنه لاړ شي، هر ګمان به در سره شي. ته به اوښکې تویوې، بسوما به یادوې، لږ د زړه نه تپوس وکړه ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې. تنهایي چې دې په فکر مازدیګر چې راخور شي، هر سکون به درنه لاړ شي، هر ګمان به در سره شي. تنهایي چې دې په فکر مازدیګر چې راخور شي، هر سکون به درنه لاړ شي، هر ګمان به در سره شي. مخ او سر به ټاکوې، بسوما به یادوې، لږ د زړه نه تپوس وکړه ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې، ما به څنګه هېروې. ډېر زبردست، ډېر ښکلی غزل دې وي. خو مسکان کمنټس خلک ډېر زیات رالیږي او وایي که مسکان موږ ته بل یو ښکلی غونده کې غزل یا دغه وکړي، نو دا به خاص کر د خپل مینهوالو دپاره ووایي، که فرض که د هغوی فرمایش پوره هغوی کړې. دپاره به زه فرمایش پوره کړم، دا څه خبره او ده؟ خلک ډېر زیات کمنټس رالیږي، کمنټ ډېر زیات را روان دي، نو په هغه وجه مې درته ووایي. بس د دوی ټولو زیات زه شکریه ادا کوم چې دوی کمنټس کوي که نه.